السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو د روژې مبارکه میاشت ده. څنګه چې موږ او تاسې پکې مالونه ګټو، داسې باید پکې نیک اعمال وګټو. په وطنونو کې ګرانی ده، هر شی د اور په بیه دی. غریبانو ته خو وړه بوره او ګوړه شودې هم نه رسېږي. ترکاریانې قیمته، میوې قیمته. منګ او تاسې خدای پاک ازموینه رانه اخلي. که منګ او تاسې خپل کپ د دوی سره نیم کو، خدای پاک به زمونږ او ستاسې ژوند ښایسته کا. په هرې کورنۍ کې ډېر رنځونه دي، ډېرې ستونزې دي، دا به مو خدای حل کا. عزیزانو، خدای پاک منګ او تاسو ته هر څه راکړي دي، خو په منګ او تاسو کې چې نشته، بلکې د خدای امر دی چې صبر راکې نشته دی، زغم راکې نشته دی، انصاف راکې نشته دی، عدل راکې نشته دی، سخاوت راکې نشته دی. وی به خو د ګوتو شمیر خلک به داسې وي چې هغوی عدل کوي، انصاف کوي، د خپلوان پوښتنه کوي، د خپل ګاونډي حال نه ځان خبروي. موږ او تاسې مجبور نه یو چې د چا درستاخان ته ورشو وی ګورو چې د دې په درستاخان څه شته او که نشته دی. د هغې د حالاتو نه معلومیږي. که زموږ او ستاسو په درستاخان باندې لسګونه خواړه پراته وي او زما د ګاونډي یا زما د خپل په درستاخان باندې دومره څه نه وي چې د هغوی بچیان ګېډه ور باندې مړه کړي. عزیزانو، داسې نه ده چې مال نشته دی. که موږ او تاسو فکر ور باندې وکړو، څومره مال، څومره خوراک، خواړه چې موږ او تاسو ورته اړتیا لرو خدای را کړي دي، خو په دې کې ځینې خلک ظالم دي، ګونډی په والده د غریبانو په حقونو باندې غصب یې کړی دی. نه زکات ورکوي، نه خیرات ورکوي، نه صدقه ورکوي، نه یې پټ. په هیر مو نشي چې په دغه حریبۍ په حالت کې ده چې دا موږ او تاسې غریب یو. زموږ او ستاسو د خاورې نه په زرګونه خلک عمرو ته را روان دي. که تاسو په بیت الله شریف کې وګورئ، ډېر پښتانه به تاسو، ډېر افغانان به تاسو ته په نظر درشي، سره د بچیانو، سره د ښځو، د خپلو میرمنو. که موږ او تاسې دا وسنجو چې په یو کس باندې څومره خرچ راځي، نو بیا به زموږ او ستاسې سر په خلاص شي. تاسې پوهېږئ چې که موږ او تاسې دا چې موږ او تاسې عمرې ته ځو، زه هغه مسایلو کې ګوتې نه وهم چې ملایان پکې اختلافونه کوي چې حج فرض دی باید وشي. دغه عمرې چې موږ او تاسې ځو، که موږ او تاسې د خپلې عمرې چې د لکونه روپۍ ور باندې خرچ کېږي په خوا کې یو ګاونډي ته ورکو چې کار ور باندې جوړ شي، تاسې باور وکړئ چې د څو سوه عمرو ثوابونه به خدای درکړي. که موږ او تاسې عمرې ته ځو، دې دپاره ځو چې خدای رانه راضي شي او خدای پاک راته نیکیانې راکړي او جنت ته لاړ شو. ها، همدغه پیسې که موږ او تاسې داسې ورکو غریب ته چې نه چې یو توړه وړه ورته واخلو، یو ډبه غوړي او بوره ورته واخلو، نه، همداره واخلو او ورته ومویو چې په دې باندې یو کار ورته جوړ.
تر څو پورې چې دغه مسکین دغه غریب ژوندی دی دی به بیا صدقې کوي دی به بیا خیراتونه کوي دی به بیا حجونه کوي ثواب به پکې ستاسې وي یعنی دا که هر څوک وګوري سترګې وغړوي خصوصا هغه خویندو ورونو ته وایم چې هغه عمرو ته روان دي او دوی هلته په بیت الله شریف کې وګوري چې زمونږ څومره خلک دي هلته ځي څومره لکونه روپۍ به دوی مصرفوي لیکن څومره خلک په موږ کې داسې دي چې د بیګۍ او د سحر ډوډۍ نه لري په هیر مو نشي چې خدای پاک به د دې پوښتنه کوي الله رب العزت د ذرې ذرې حساب کوي او دا مه وایي چې دا خو ما ګټلی او زما مال دی څنګه چې غواړم هغسې مصرف کړم خدای تا ته درکړي خدای درنه راخیستی هم شي ما ته ډېر داسې کسان معلوم دي چې ډېرې نخرې به یې کولې هر څه به یې کول حجونه به یې کول عمرې به یې کولې نن یې بچیان د در ملنګان دي د کرایه په کورونو کې ناست دي خدای پاک انسان ته صبر کوي زه فکرونه ډېر کوم خوب منیم په فکرونو کې لاړ شي زه چې ورځې په کار کې یم بیا د شپې چې فکر ورباندې کوم زمونږ او ستاسې ګاونډیان په موږ او تاسې باندې چې ظلم کړی دی ځینې خلکو یا لرې یا نږدې یا کافر یا د انسان د مسلمان په جامه کې پټ کافر خدای پاک نن څه حالت پر راوستي او وروستو ته یې ګورئ د خدای وهل هغه بل رقم وي هغه زموږ او ستاسو په شان نه وي چې اور پر رابل کو یا ورپسې کوتک راواخلو یا ټوپک راواخلو او یا ورپسې پشکاوزه راواخلو نه هغه بل رقم داسې وي چې په ژوند کې په شرمونو شرمئ د بل لاس ته یې کښېنئ او د مرګ نه وروسته نو بیا خدای پوهېږي او کار یې پوهېږي الله مو ښاد و آباد لره راځئ چې په نره مسلمانان شو راځئ چې په نره دا څه چې کوو دا منافقتونه پرېږدو څه چې راکړي هماغسې ووایو دغه پشرونه دغه منافقتونه دا په سندرو کې کنځلې دا په شعرونو کې کنځلې دا پرېږدو راځئ چې په نره ودرېږو یو بل ته لاس ورکړو څومره چې کولی شو یو به ډېر کولی شي یو به لږ کولی شي خپل ولس ته ځان سره راجګ کړو خپله خاوره آباده کړو او مخکې لاړ شو تر څو زمونږ کشره طبقه د موږ نه څه زده کړه او که نه همدغه منافقتونه همدغه پشرونه همدغه بد نیتونه همدغه د کور زمری او بهر ته بیا زمونږ او ستاسو په زرګونه زه کله د یو مولا کونه ونیسم کله د بل ورپسې بیا ډرت چې غول راوکړي مخکې نظم الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمة الله